د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار خبرداري ورکړې چې د پولې هاخوا د سیندونو په اړه د هر نړیوال تړون کمزوري کول یا سبوتاژول به ډېرې درنې پایلې ولري، ځکه د نړیوالو قوانینو او نافذونو تړونو سرغړونو یوازې پر دوو هیوادونو اغېز نه کوي، بلکې د سیمې سوله، نړیوال باور او د هیوادونو اعتبار هم له خطر سره مخ کوي. هغه دا څرګنده کړه د سند تاس تړون د اوبو د سرچینو ساتنې او سیمې پیژنې همکاري په اړه نړیوال سیمینار کې وکړه چې پکې لوړو پوړو حکومتي چارواکو، دفاعي او حقوقي کارپوهان او نړیوال مخصوصینو ګډون کړی و. اسحاق ډار ټینګاره وکړه چې د پاکستان لپاره د سند تاس تړون یوازې یو قانوني سند نه، بلکې د څه باندې 250 میلیونه خلکو د ژوند، کورنۍ، خوړو خوندیتوب، انرژي او اقتصادي بنسټ دی. هغه ویل پاکستان به د خپلو اوبو په قانوني حقونو هیڅ ډول تیری ونه مني او د نړیوال قانون له مخې به د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره ټول قانوني او ډیپلوماټیک اقدامات وکړي. هغه پر هند غږ وکړو چې د جګړې د اوربلولو پر ځای د خبرو، ډیپلوماسي او تړونو له لارې شخړ حل کړي او خبرداری ورکړه چې که د پاکستان د اوبو د بهیر بدلولو، بندولو یا کمولو هڅه وشي نو دا به ټولې جنوبي اسیا پر سولې او امنیت خوار جدي اغېزې ولري. اسحاق ډار زیاته کړه چې پاکستان د سولې، خبرو اترو، د نړیوالو قانون او د ګاونډیانو هیوادونو سره د ښو اړیکو پلوی دی، خو که د سند تاس تړون له مخې د پاکستان قانوني مشروع حقونه تر پیش لاندې شي نو اسلام آباد به په چوپ پاتې نشي. د نوموړي په وینا په 2015 کال د مې میاشتې له کړکېچ او د هند له لوري د سند تاس تړون د ځنډولو له اعلان وروسته د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د اوبو د بهیر اړول، بندول یا محدودول به د جګړې له اقدام سره برابر وګڼل شي. بل ورته د اطلاعات او خپرونې وفاقي وزیر عطاالله تارړ وویل د سند تاس تړون د پاکستان د خلکو شارک دی او هیڅ هیواد نشي کولی دا تړون په یو اړخیز ډول بدل، وځنډوي یا لغوه کړي. هغه ویل نړیوالې ټولنې ته هند د یو اړخیزو هڅو ملاتړ نه دی کړی او پاکستان به په هر نړیوال او قانوني فورم کې د خپل اوبو د حق دفاع ته دوام ورکړي. تارړ ټینګاره وکړه چې اوبه د پاکستان لپاره یوازې طبیعي سرچینه نه، بلکې د ژوند، اقتصاد او ملي امنیت اساسي برخه ده او که هر څوک د دې حق د سمبلولو هڅه وکړي، پاکستان به په مناسب او اغېزمن جواب ورکړي.